بسم الله الرحمن الرحیم. د ایکسل کې د کیمرا اپشن د کار څه دی او دا څنګه اډ کیږي په دغه باندې بحث کوو. نو لومړی خو دا چې یاره دا کیمرا مطلب دا آن کیږي څنګه، دلته د کویک اکسس ټول بار ته راغلی څنګه دی. نو موږ به سمپلی دلته په کویک اکسس ټول بار باندې کلیک وکړو او دلته کې اعلان دی چې موږ کله راشو نو مور کمانډ باندې به کلیک وکړو او هغه نه بعد دې ځای کې به موږ آل کمانډ دا انتخاب کو او د آل کمانډ انتخاب نه بعد به دې ځای کې موږ که لږ لاندې راشو دې ځای کې به د کیمرې چې کوم اپشن دی هغه به دلته موږ ته راښکاره شي. لږ لاندې راځم چون ما سره دلته کیمرې چې کوم اپشن دی دا راغلی هم دی، خو زه وایم چېرې ستاسو مخې ته دا کلیر شي چې بیا تاسو ته په پیدا کولو کې څه مسله نه وي. ښه د کیمرې اپشن موږ سره راغی، دا د کیمرې اپشن دی او دلته کې به موږ سمپلی اوکې کوو نو کویک اکسس ټول بار ته به موږ سره دا کیمرا د شو شي او رابه شي. سوال دا دی دا به څنګه موږ څنګه به یوز کوو. نو دلته زه رینډملی یو شی لیکم ځکه نه غواړم موږ وخت ضایع شي، ویډیو ډېره زیاته اوږد شي لنډې شي. نو دلته څه ارقام لیکم دا موږ سره لومړی شیټ دی او زه د دویم شیټ ته راځم. دویم شیټ موږ سره خالی شیټ دی. نو بیرته لومړی شیټ ته چې زه کله راغلم او دې ځای کې زه خپل ټیکس انتخابوم. دا تاسو پوره ده چې تاسو ټیکس څومره دی څنګه فارمټ دی هغه ستاسو پوره ده. او سمپلی به دلته زه په دې کیمرا باندې زه کلیک وکړم او خپل شیټ ته به راشم. اني شیټ کیدی شي کوم شیټ چې تاسو سره بلانکي خالي وي او دلته کې به زه سمپلی ساده کلیک ما وکړم. تاسو ګورئ اما که ټیکس موږ ته دلته راغی خو فرق پکې دومره دی چې دا اوس موږ سره دا پکچر دی. ګوره زه د دویم شیټ ته راځم نو دا موږ سره دلته کې پیسټ شو خو د پکچر په شکل پیسټ شو. مطلب دی کې که زه وغواړم څه لیکل پکې نشم کولی، دا اصل کې موږ سره پکچر دی. خو د ده چې کوم اوریجنل شیټ دی دلته که زه تغییرات راولم نو پکچر کې به ما سره تغییرات اتومات شکل سره راځي. ګوره دا ټول زه زیرو کوم چې تاسو ته صحیح مسله کلیر شي. دا بل هم زه ګوره ټول مطلب زیرو کوم او بیرته راځم دغه دا دویم شیټ ته راځم کوم ځای کې چې ما د کیمرې دغه پیسټ کړی و. دا ګوره اصل کې ټول زیرو شو. زه دلته کې سره دی چې ایډیټینګ نشم کولی، لیکایي نشم کولی، ولې هغه اوریجنل شیټ کې چې زه کله مطلب لیکل کوم نو هغه دلته چینجز راځي. دا تا پورې ده چې ته دې نه څنګه استفاده کې او څنګه خپل کار کې اساني راولي.